سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. د افغانستان د خوست دغه ملګرو ته استاد اقبال سمیر، حاجي اسد خان، خالد ساروان کمانډو، دلاغا او حسیب الله ته دغه شیونه ډالۍ وي چې کلونه شاته د روان شوي ښار منظر وړی وم. زه یوه ورځ د خپلو اوښکو سمندر وړی وم. موږ ساده خیل او دلته هر سړی دوه مخی سړی، خلک اوبه وړل او زه پکې باور وړی وم. او دروازې سره تر غاړې دروازې، ته د چا په غم کې جارې دروازې، برابر دی یم په غم باندې شریک، روان کندر باندې ولاړې دروازې. او زه د کور یم پردې پورې حیران، ته درمانه رانه غواړې دروازې. او دغه شعرونه نور چې د غم وریځ چې مې د سترګو په اسمان ناشي، یاره مې واخلي هسې نه چېرته باران ناشي. درمانه کور کې چې زما د واده ذکر وشي، زمونږ په چم کې یو جینۍ باندې پریان راشي. او ښه نه کوې چې ما سره دې روانه ده دغې دنیا د محبت په سر ودانه ده دغې. زړه ښکته پورته مه کوه زما بشې ته ښه، خبره مې د خدای سره روانه ده دغې. او د وخت پایله تا سره روانه ده دغې، لمحه لمحه په یو دوه کې حیرانه ده دغې. کمره هم کتابونه بې ترتیبه دي، راځه تڼۍ مې هم په یو تیله ګرېوانه ده دغې. او دا سپین ویښته به نه کړي دا لټیټې حوصلې، زما د محبت جذبه لا ځوانه ده دغې. یوازې به ستومانه شي لاس ونیسه زما، یوازې د ژوند لاره به لا ګرانه ده دغې. او خبره چې نن سپینه شي لاس کې ده په قرآن، چې پاتې له درمان نه لکه ستا نه ده. ډېره مننه.